په وروستیو کلونو کې د هیواد د خصوصي سکتور د کورنیو تولیداتو بیمخینې وده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د پراختیا برنامې مسؤلین وایي چې د هیواد د خصوصي سکتور کورنی تولیدات په 2021م زیږدیز کال کې له 3 میلیارډ افغانیو څخه په 2023م کال کې 14 میلیارډ افغانیو ته زیاتوالی موندلی دی. د خصوصي سکتور تولیدات په 2021م کال کې له 3 میلیارډ افغانیو په 2023م کال کې څه باندې 14 میلیارډ افغانیو ته زیاتوالی موندلی دی. دغه د پام وړ وده د کار رامنځته کېدو او د اقتصادي ثبات او پراختیا پر خوا د اقتصاد په لوري د خصوصي برخې اهمیت او لوړ ظرفیت ښيي. دغه مسؤلینو په خبره د خصوصي سکتور وده کولی شي د افغانستان د اقتصادي ودې او هیوادوالو ته د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو زمینه برابره کړي. به هر پیمانی که از سکتور خصوصی در افغانستان حمایت صورت میگیره و با توجه به فرصت ها و منابع خوب سرمایه گذاری در کشور میتونه نقش مهم در راستای افزایش سرمایه گذاری در کشور شود و بدون شک سرمایه گذاری ها میتونه نقش مهم در راستای فرامسازی هرچی بیشتر زمینه اشتغال زایی، رشد عواید ملی افغانستان، کاهش سطح فقر و رشد عواید ملی در افغانستان داشته باشه. برای تقویت اقتصاد کشور، بر تقویت سطح استخدام، بر تقویت بلند رفتن سطح عواید، ایجاد مصرف و نوع توازن اقتصادی و یک گام برای رشد اقتصادی، حمایت صنایع داخلی در کشورهای عقب نگه داشته شده مثل افغانستان بوده، حتی در کشورهای پیشرفته در حقیقت یک امر ضروری اقتصادی به شمار میره. د اقتصاد وزارت هم وایي اسلامي امارت له خصوصي سکتور د ملاتړ او د کورنۍ تولیداتو څخه د کارونې لپاره برنامه تر لاس لاندې لري. با منظور حمایت از سکتور خصوصی تسهیلات لازم در عرصه فراهم آوری محیط مناسب، طی مراحل طرح‌های سرمایه‌گذاری تحت محوریت واحد، ایجاد شفافیت و سرعت در پروسه سرمایه‌گذاری‌ها و هماهنگی مؤثر میان سرمایه‌گذاران و وزارتخانه‌های مربوطه ایجاد گردیده است که سبب علاقمندی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و متشبثین گردیده. ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د پراختیا برنامې مسؤلینو ویلي چې په داسې حال کې چې د افغانستان خلک لا هم بشرپاله مرسته اړ دي، خو د خصوصي سکتور وده کولی شي دغه اړتیا د پام وړ راکمه کړي.